السلام علیکم، ښه راغلاست. زه ډاکټر عبدالولي اعتماد یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د پوستکي د خارش په اړه معلومات درکړم. د پوستکي خارش یو نه غوښتونکی احساس دی چې یو کس یا یو شخص دې ته مجبوره کېږي چې خپل بدن وګريي، او موږ او تاسې د ژوند په یو مرحله کې حتما د پوستکي په خارش باندې اخته کېږو. د پوستکي خارش بېلابېل او ډېر زیات سببونه لري، او دا چې څنګه کولی شو موږ او تاسو د خارش مخنیوی وکړو یا حد اقل خارش کم کړو، یا د دې لپاره چې په خارش باندې اخته نه سو، پر دغه مهم موضوع باندې زه ستاسو سره غږېږم. اول دا چې کوښښ وکړئ که چېرې تاسو د پوستکي په خارش باندې اخته یاست، په یخو اوبو سره حمام وکړئ، د ګرمو اوبو څخه کار مه اخلئ. او دوهمه مهمه خبره دا چې کوښښ وکړئ داسې صابون کار کړئ چې هغه د ستاسو پوستکی ډېر وچ نه کړي، یا هم په ترکیب کې ګلیسرین یا پراپین ولري. کله چې ځان وچوئ، ټوال یا ځان پاک پر ځان باندې ډېر مه کشوئ، چې دا هم د پوستکي د خارش د سبب کیږي. او بله مهمه خبره دا، هغه کسان چې د پوستکي په خارش باندې اخته هغوی دې باید د ګرمو خوراکو څخه یا د هغه خوراکو څخه چې دوی خپله هم په پوهېږي چې د دوی ته د خارش سبب کیږي باید پرهیز وکړي. مثلا اچار، مرچک، ډېر خواږه، ترخه، مساله داره خواړه، او کله ناکله هګۍ او شیدې هم د دې سبب کیږي. د چرګ غوښه، بانجان، ام، دا ځینې خوراکونه دي چې د پوستکي خارش زیاتوي. نو د دې خوراکو څخه باید تاسې پرهیز وکړئ. د پوستکي د خارش د مخنیوي یو بله مهمه لار هم دا ده چې تاسې کوښښ وکړئ الکول یا هم خوشبویه تیز خوشبویه مواد چې الکول لرونکي په خپل بدن باندې ونه وهئ، یا هم اصل کوښښ وکړئ چې استفاده ځینې ونه کړئ، ځکه چې دا هم د پوستکي د خارش سبب کیږي. یو ډېر مهمه نقطه دا ده چې که چیرې ستاسې ډېر کار د کالو د پرېولو یا هم د لوښ د پرېولو سره یي، نو تاسې کوښښ وکړئ چې غټې دستکلې په لاس کړئ، او باید د دستکلو څخه کار واخلئ، او کله چې مو کار خلاص سو وروسته مو لاسونه په نرمونکو کریمو باندې غوړ کړئ. بله مهمه خبره د پوستکي په خارش کې د نرم او ملایمو لباسونو اغوستل دي. زیاتره ښځینه طبقه یا هم ماشومان باندې موږ او تاسې باید کوښښ وکړو چې نخي لباس واغوندئ چې حساسیت لري، زیاتره د لباسو سره حساسیت لري. که بیا هم تاسې ډېر علاقمند یاست، د کلکو لباسو لاندې یو نخي ظرفرینې واغوندئ. سپک او نرم لباسونه واغوندئ، د اتاق هوا مو یخه کړئ. مرطوب کوونکي کریمونه کار کوي. د مرطوب کوونکو کریمونو د استعمال وخت تر ټولو ښه وخت یې کله چې تاسې بیدېږئ د شپې د خوا څخه، یا هم کله چې تاسې کار خلاص کړئ، کالي مو پرېولئ یا مو لوښي پرېولل. ډېره زیاته مننه.